السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. دوستانو، د بارات د ورځې یا د شپې یو بهترین مجرب عمل له تاسو سره شریکوم او د دې وظیفه تر تاسو پورې رسوم چې دا وظیفه کول د دې وظیفې په برکت سره په دغه شپه باندې دعا کول د رزق په باب باندې دومره مال او دولت به الله تعالی درکړي چې ته یې غواړې، که یو عرب غواړې که یو کرب غواړې، په دغه شپه باندې الله تعالی د انسان دعا قبلوي، په دغه شپه باندې الله تعالی د انسان خواست قبلوي، الله تعالی د انسان دعا نه ردوي. په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی په دغه شپه باندې اول اسمان ته راځي بلا کیفه او وایي چې څوک داسې سته چې بخښنه وغواړي زه یې ورته وکړم، څوک داسې سته چې له ما څخه رزق وغواړي زه یې ورکم. په دغه شپه باندې چې بنده لاس پورته کړي الله تعالی ته چې څومره رزق، څومره مال، څومره دولت غواړي الله تعالی یې ورکوي. په دغه شپه باندې دا وظیفه کول، لغه نه بعد یوه دعا کول، کله هر قسم ته مصیباتو څخه ځان خلاصول غواړي الله تعالی له هغو مصیبتو څخه خلاصوي. په دغه شپه یا ورځ باندې دعا کول، وظیفه کول چې الله تعالی ته لاس پورته کړي چې څومره بیماریانو کې مبتلا وي، آل و اولاد و کورنۍ و بچیان یې دعا وکړي الله تعالی ته له ټولو بیماریو څخه الله تعالی ورته نجات ورکوي او الله پاک جل جلاله یې له ټولو مشکلاتو پریشانیو څخه ساتي. په دغه شپه کې الله تعالی بې انتها زیات فضیلت یکی ده. دا تقریبا پر 25 د عیسوي کال د ماښام له لمر ختلېدو وروسته، پر 25 د عیسوي کال د ماښام له لمر لوېدو وروسته شروع کیږي، بیا د سهار تر صبح صادقه سپېدو پورې سراخیږي. په دغه دوران کې چې الله تعالی ته لاس پورته کړي چې یا الله ډېر غریب یم، مسکین یم، فقیر یم، حلال رزق حلاله نفقه راکړې، یا الله په کاروبار کې مې برکت واچوي، یا الله په کورنۍ کې مې برکت، دا ټولې دعاګانې د الله تعالی قبلوي. په دغه شپه کتل الله تعالی څخه یو عرب یو کرب روپۍ وغواړي حلال رزق الله تعالی یې درکوي. د بل له محتاجۍ څخه دعاګانې کوي، د بل له محتاجۍ له فقر له مسکنت څخه د خلاصون دعاګانې کوي، الله تعالی یې قبلوي. خو بالاخره ستا فضله کې هر جائز حاجت وي، که هغه د رشتې لپاره یو ځای د خوښ وي یا د محبت لپاره یو ځای د خوښ وي او دغه شپه باندې دعاګانې کوي، الله تعالی د دعا قبلوي، له خپل محبوب سره د وصل کوي. په دغه شپه باندې که د اولاد په باب باندې، که نارینه اولاد که زنانه اولاد، په دغه شپه باندې چې لاس پورته کړي الله تعالی د دعا نه را ردوي. الله پاک جل جلاله پر هر څه مهربانه او قادر ذات ده او په دغه شپه باندې چې انسان الله تعالی ته لاس پورته کړي چې هر څومره ګناهونه یې کړي، الله پاک جل جلاله تر دې ټولو ګناهو ورتېرېږي، الله پاک جل جلاله تر دې ټولو ګناهو عفو ورته کوي او را روان کال تقدیر یې په خوشحالي او په قسمت کې د رزق او په قسمت کې د خوشحالتیا او دا د په قسمت کې د روان کال تقدیر الله تعالی جل جلاله لیکي. نو محترمینو، کوشش وکړئ دا موقع له لاسه مه ورکوئ، دا بار بار نه راځي، دا موقع په کال کې یو وارته راځي. نو باید د دنیا ټول کارونه په دغه شپه یا ورځ باندې پرېږدئ، الله تعالی ته عبادت وکړئ، الله تعالی ته خواست وکړئ. ته چې کم کار کوې، چې په ټول عمر دې کم کارونه کړي، محنت کوې، خو هغه ځان ته د یوې شپې محنت وکړه، دا یوه شپه کې به د الله پاک جل جلاله تقدیر بل قسم بدل کړي، الله تعالی به د قسمت پر بل طرف باندې واړوي د دې شپې په برکت سره. او د ورځې یې کوشش وکړي روزه ونیسي، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثره وخت په دغه شپه باندې عبادت کوي، په سهار به یې روزه نیوله، ځکه چې په دې روزه کې ډېر ثواب پروت ده، الله تعالی و انسان ته پر دې باندې ډېر نیکیانې ورکوي. نو محترمینو، د دغه شپې وظیفه در سره شریک کوم، کوشش وکړئ په دې شپه یې وکړئ یا کوشش وکړئ په دغه ورځ باندې دا وظیفه کولی شئ. محترمینو، دا ډیره بهترینه وظیفه ده، خو ما درته وویل چې دا موقع له لاسه مه ورکوئ. د رزق په باب باندې چې دعاګانې کوئ،
د هر جایز مقصد په باب باندې د کاروبار د چې تجارت د محبت د هر څه د اتفاق د جادو د ختمېدلو د څه لپاره ستاسو دعاګانې کوي دعاګانې مې الله تعالی قبلوي. نو زه دوستانو د وظیفې پر طرف باندې وظیفه له تاسو سره شریکه کوم. دوستانو وظیفه ډیره اسانه ده، زنانه نارینه هر څوک یې کولی شي، خو د نر لپاره ضروري ده چې مثلا په مسجد کې یې وکړي او د زنانه لپاره په کور کې، خو که نارینه په کور کې وکړي هم په دې کې مشکل نشته. ګوري ما تاسو ته وویل چې د برات شپه چې ده پر 25 د عیسوي کال چې ماښام لمر ولوېدی جومات وسو له هغه نه بعد شروع کېږي بیا تر سهاره. نو تاسو به کوشش وکړئ کله چې په دغه شپه باندې د ماښام جومات وسو له هغه نه بعد به 2 رکعاته نفل په دې نیت باندې وکړئ. په زړه کې به مې دا وي په دماغ او فکر کې چې دا شپه دومره فضیلت لري، په دې کې عبادت کول دومره فضیلت لري او په دې کې دعاګانې قبلیږي. نو کله چې مې دغه 2 رکعاته نفل وکړل له هغه نه بعد به له خپل ځای څخه نه ولاړېږئ، 1000 واره به دا تورې ووایاست استغفر الله استغفر الله استغفر الله. کله چې مې 1000 واره وویل له هغه نه بعد به چې ستاسو په زړه کې کوم جایز حاجت و د هغه په باب باندې دعا وکړئ، که د رزق لپاره کوئ که د هر څه لپاره کوئ. نبی علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې الله تعالی اول اسمان ته راځي، د انسان دعاګانې د انسان خواستونه ډیر زر قبلوي او په دغه شپه باندې د انسانانو عملنامې الله تعالی ته پورته کیږي. نو داسې خوند کوي چې موږ تاسو په عبادت لګیای او زموږ عملنامه الله تعالی ته پورته شي. دا یو طریقه. دوباره چې کله د ماخستن لمونځ کوي، ماخستن لمانځه بعد بیا 2 رکعاته نفل وکړي، له هغه نه بعد به 1000 واره استغفر الله استغفر الله ووایاست. بیا به دعا وکړي، دعا به داسې په ځنډ باندې وکړي، مثلا څه وخت به په واخلي په عاجزي په خشوع سره. د دنیا ټول کارونه په دغه ورځ باندې پرېږدئ، مې کوئ، کوشش وکړئ د عبادت ته ځان فارغه کړئ. په دغه 2 وختو کې که چیرې ستا دعا قبوله شوه دنیا او آخرت دې سم دي، په دې دنیا به هم کامیابه یې، که د تقدیر الله تعالی پر دې راسته طرف باندې ولیکئ زندګي به دې سمه وي، زندګي به دې خوشحاله وي، رزق او مال او نعمتونه به الله تعالی جل جلاله د دنیا نعمتونه درته نصیب کړي. نو دغه 2 وخته وظیفه وکړئ انشاءالله. دغه 1000 واره چې ما درته ویلې، خو کوشش وکړئ چې وظیفه شروع کوئ که ماښام یې کوئ که ماخستن تر دې مخکې هم 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف، بیا 2 رکعاته نفل چې ما ورته وکړي له هغه نه بعد مخکې هم 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف، له هغه نه بعد 1000 واره استغفر الله. د ماخستن له لمانځه وروسته هم د ماښام له لمانځه وروسته هم له هغه نه بعد دعا وکړئ، الله تعالی سپورته کړئ، الله پاک جل جلاله به ستاسو دعا قبوله کړي. نارینه زنانه هر څوک یې کولی شي، ډیر مجرب عمل ده، ډیره بهترینه وظیفه ده، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.